بېشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابي ده. باغونه او انګور او نوې پیغلې همزولې نجونې او ډک جامونه، او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري. بدلا او پوره لورینه ستا د پروردګار له لوري نه، د هغه زیات مهربان خدای له لوري څخه چې د ځمکې او اسمانونو او د هغو دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی. د هغه په مخ کې هیڅوک د خبرو کولو وس نه لري. په هغه ورځ چې روح او پرښتې په لیکو کې درېدلي وي، هیڅوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي، او هغه به حق خبرې کوي. هغه ورځ حق ده. نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل پروردګار لوري ته د ورګرځېدلو لاره دې ونیسي. مونږ تاسې خلکو ته له هغه عذاب نه ویره در اچولې ده چې نږدې راتلونکی دی. په هغه ورځ به بني آدم ته ټول هغه څه تر سترګو راشي چې د ده لاسونو هغه مخکې لیږلي وو، او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای. الله ستر رښتیا ویونکی دی.